مقاومت جبهې د جګړې د درولو په خاطر یو شمېر نوې غوښتنې مطرح کړې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. مقاومت جبهې د جګړې د درولو په خاطر یو شمېر نوې غوښتنې مطرح کړې. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې غړي د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي. که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي، دوی به جګړه ودروي. د طالبان پر ضد د ملي مقاومت په نوم دغه جبهه خبرداری ورکوي. که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي، د یوې لویدیځې تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د طالبان غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او افغانانو سره اساسي بشري حقونه مراعات کړي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړه خبر. تر بیا ښې چارې.